شي ښه ټیک شو که نه د ځان ډېر خیال ساته ټیک شو دا وایرس راغلی دي که نه د ځان خیال به ساتې که نه انشاءالله جی د ځان بالکل خیال ساته ښه والله دې مل मैं अपने साथ खिलाऊंगा خبرې چې دا وایرس راغلی وایرسونه خبرې دي بیمارۍ نه نو ته د ځان خیال نه ساتې یاره ولې نه جی وختي راچولې مې بس ومغواړېدم را سره و جی ورځو مخه د ځان خیال ساته ښه ښه که نه د ځان خیال ساته इंसानियत की खिदमत करनी है روټۍ دې وخوړه او ماسک نه چې د ځان خیال نه ساتي د ځان خیال ساته ښه او که دا استعمالوه ښه او د ځان خیال ساته इंसानियत की खिदमत करनी है मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है मैं फिरकों की न तरफदारी करूँगा मैं अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँगा मैं फिरकों की न तरफदारी करूँगा मैं अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँगा जिसने एक इंसान को बचा قدرمنو تاسو د نننۍ اکټیویټي د تاسو ولیده دا زموږ ملګري خیبر سکاوټس اوپن ګروپ والا کوم تعلق چې پېښور سره دی نو دی نن غرمه دا هغه خلک دي چې دې ته د چا پام نشته څنګه چې د کرونا وایرس دا مرض راغلی دی نو زموږ ډېر ملګري لګیا دي الحمدلله ډېر کارونه وکړل خو دا بېلاره خلک چې کوم دي نو دې ته د چا خیال نو دې ته د چا پام نو ځکه چې دې ته اکثر ډوډۍ دې د دې هوټلو نه په سوال وغواړي او هغه بیا خوري خو هوټلې بند دي نو زموږ د سکاوټس ملګرو دې نن دې له د غرمې ډوډۍ هم ورکړه د پېښور نیوز نیو په تعاون سره د هغې ډایرکټر صاحب هم ولاړ دی ورسره او په دې باندې دا اویرنس هم دې له ورکړه چې یاره په دې بیمارۍ کې به ځان څنګه ساتي او دې باندې ماسکونه هم تقسیم کړل او کوشش پکې چې دې له ګلبز هم ورکړي نور ماسکونه هم ورکړي شکیل صاحب لږ زموږ د کتونکو ته ووایې دا نننۍ اکټیویټي څنګه پلان کړه او ولې م پلان کړه اول خو زه ستاسو د ټیم ډېره شکریا ادا کوم د هغې نه بعد څنګه چې موږ په روټین کې د لومبۍ ورځې نه لګیا یو چې کنه دا وبا راخوره شوې ده نو زموږ د ملګري په هغې کې لګیا چې کوم خلک متاثر دي د هغې خدمت کوي مونږ دلته په روټین کې روان یو مونږ ډسټریبیوشن کوو زموږ نظر په دې خلکو پرې وتو نو مونږ وایي چې دا هم زموږ د معاشرې حصه ده دا هم زموږ د دې ملک خلک دي دا هم د چا بچي دي نو ډېر زړه په دې باندې خفه شو بیا مونږ وایي چې دې دپاره یو قدم اخلو نو هغې دپاره مونږ دا وکړه چې مونږ محسوسه کړه ده چې دلته کې د هوټلې بندې دي چې کوم ځای نه به دوی خوراک کولو هغه ځای نه بند دي نو د دې د روټۍ به څه انتظامي نو دغه شی په زړه کې و نو په دغه تکل کې ورووتو دې له هم چې کوم دی د روټۍ بندوبست وکړو او دا کوشش یې وکړو چې یاره دا کومه وبا راخوره شوې ده چې هغې نه دیم محفوظ کړو ځکه چې دا هم زموږ د ملک شهري دي بل دا چې مونږ به کوشش کوو چې څومره مونږ دا وبا چې کومه راخوره شوې ده چې دا کنټرول کولی شو دې لپاره مونږ پوره خپل کوشش کوو نو مونږ کوشش کوو چې دا خلک دغه وبا نه بچ شي ځکه چې دوی بچ شي دوی به محفوظ وي او عام ولس به محفوظ وي دغه باندې به امین کوو قدرمنو ځکه چې دا خلک دا هم زموږ د معاشرې خلک دي مسلمانان دي پاکستانیان دي نو دې دپاره به انشاءالله تعالی د پېښور نیوز نیو ټیم به دې خلکو سره ولاړ وي او دا مې امید دی دا مې فکر دی دا مې خیال دی چې کوم د سکاوټس مشران دي که هغه د دې صوبې دي که هغه د دې ښار دي او که هغه د دې ملک دي نو څنګه چې زموږ وزیر اعظم صاحب دا وینا کوي د هغه دا وینا ده چې دې خلکو ته پکار دی چې راپاسي نو الحمدلله د دې کار مونږ وینو هغه په پېښور کې بالکل ټیک ټاک روان دی ښه صحیح روان دی او انشاءالله تعالی کوشش به کوو چې د پېښور نیوز نیو ټیم دې سره سپورټ وي همدغه هغه زموږ نننۍ خپرونه وه او دې خلکو دپاره به مونږ دوام کوو دې دپاره به منډه تړلم کوو او دغه دعا به مې چې الله پاک کومه دا وبا راغلې ده د دې نه زموږ دا ملک پاکستان او دا ټوله دنیا دا په امن کې د دغې دعا سره د خپل کیمرامین وسیم جان سره پېښور نیوز نیو ټیم سره په
په لوی الله مو سپارم د الله په امان.